داسې حال کې چې امریکا کې د کرونا وایرس پیښې بیا د ریکارډ تر کچې لوړې شوي او روغتیايي کارپوهانو د لویو غونډو د نه ترسره کولو وړاندیز کړی. ولسمشر ټرمپ بیا دغه هېواد د څلورو نامتو مشرانو تر سیوري لاندې د امریکا په یوې مهمه سیمه کې د خپلواکۍ د ورځې مراسم ولمانځل. د ماسکونو نه کارولو او د ټولنیز واټن نه ساتلو به آن واشنگټن او لینکن هم په غوسه کړي وي. خو تر دې به هم خای په دې غوسه و چې ځای ناسته یې د دغه ناروغي زیاتوالي سره سره بیا هم وایي چې کرونا وایرس یې کنټرول کړی. راځي ټول خپل درناوی د لومړیو خدماتو کارکونکو، ډاکټرانو، نرسانو او ساينسپوهانو ته وړاندې کړو چې دغه وایرس د لمنځه وړلو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړي. د جمعې په ورځ په ټول هېواد کې د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د کرونا وایرس تر 50,000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. لږ تر لږه 15 ایالتونو کې دغه شمیرې د ریکارډ نوې کچې ته رسیدلي. فلوریدا کې چې نږدې 10,000 نوې پیښې پکې ثبت شوي، دغه شنبه یکشنبه د سیند غاړې او بیچونه بیرته تړل شوي. تگزاس کې چې د بیا پرانیستېدو لپاره یې بندیزونه لږ نرم کړي و، اوس د ماسکونو تړل جبري شوي. ولسمشر ټرمپ دغه وبا په پرتله د لاریونونو لپاره ډېر اندېښمن دی. دلته د پخوانیو ځینو مشرانو یادګاري څلي د هغو لاریون کوونکو لخوا ړنګ شوي چې پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د ډېر پام اوس د قانون او ثبات پر پلي کولو دی. دغه هېواد کې د جورج فلوید تر مړینې وروسته پر توکمپالنې ډېرې خبرې رابرسېره شوي. ولسمشر ټرمپ خپلو خبرو کې پر هغو کسانو هم ګزار وکړ چې د ده په وینا غواړي د دغه هېواد تاریخ له منځه یوسي. دغه اتلان به هیڅ کله هم هیر نشي. د دوی میراث به هیڅ کله هم له منځه ولاړ نشي. لاسته راوړنې به هیڅ کله هیر نشي. په ماونټ رشمور کې دغه غونډې ځینې هغه اصلي امریکایان په غوسه کړي چې دغه سیمه خپل ملکیت او ځان پورې تړلې بولي. دوی همدارنګه پر دې هم اندېښنه ښودلې چې دغه ډول غونډې به په شاوخوا سیمو کې د کرونا وایرس پیښې ډېرې کړي. ولسمشر ټرمپ به د یکشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ورلوبو په یوې بلې غونډه کې هم ګډون کوي. بیا به هم په زورګونو کسان د ښاروال د لارښوونو خلاف د واشنگټن په ملي مال کې سره راټولیږي.